وهم او وسوسه دا د شیطان د طرف نه وي. دې کې دا خبره یاد ساتل پکار دي چې نبی علیہ السلام فرمایي چې تا تړه کمې وسوسې واچي په دې باندې انسان ګنهګار نه دی تر څو چې دا چاته بیان کړي نه وي یا په عمل نه کړي. یو صحابي رضی الله عنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وایي وای کله کله مال داسې وسوسې راشي چې زما زړه دا خوښای چې زه دې کویله شمه د اور سروټ کده شمه خدا وسوسه دې ما ته راني شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي آیا ته دا وسوسې راځي؟ ورته وایي چې بالکل دا وسوسې ما ته راځي. نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي مدک خو ایمان دی کنه دا خو عین ایمان دی چې دا وسوسې تا ته راځي. کچری ایمان نه یو شیطان تعالی وسوسې ولې اچولي نو چې کله وسوسې تاسو تراشي تاسو وای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا یو روایت کې راځي تاسو وای لا حول ولا قوه الا بالله. نو دې سره د انسان وسوسه ختم شي. بعض وخت انسان د وهم بیمار شي او دا ډېره خطرناکه بیماری ده د شک او د وهم بیماری رابشي مستودريږي سبحانك اللهم سبحانك الله سبحانك اللهم یو سبحان الله بده لزل وای مخکې نشیدل. بعض سړی په قران کریم کې خطیبي خصم دم ټکی وي یو ټکی بار بار وای بار بار وای بار بار وای شکی چې دا ټیک دی ټیک نه دی. سوک لاش یو الله سوینځي بیا لاش وینځي بیا لاش وینځي دا کله سوینځي لا سوینځي او شک نه ختمي. نو دا د شک او د وهم بیماری ده. اوس به دا ختمو څنګه؟ نو پیله خو د دې د ختمولو دپاره ذریعه دا ده چې کوم پاک ساک ځای نه دي هغه د ګندګۍ نه پاک کو. لکه مثال د لامبا غسلخانه ده نبي اسلام فرمایي په دې کې تشي متیازې مه کوئ په تشي متیازې په دې کې مه کوئ ځکه فإن عامة الوسواس منه انسان ته وسوسې او وهم بیماري د دې د وجې نه لګي. سمه د مسافه لاره تا پکې ګن غورځولې سله پکې ګن غورځئ بالکل د کور خشته مین صحن نه ګن پکې مه غورځوه په کمره کې ګن مه جوړوه نسمن ځان نه مه جوړوه سپیره پاک ساک ګرځه خشته. بل دا دین ته ګوره دین تا ته څه وایي دین وایي چې درې ځل د لاسونو وینځل بس دا صفا شو ستا شک ته اعتبار نشته چې تا درې ځل لاسونو وینځه ته بس ځه ته په دې باندې مطمئن شوې او ځان مطمئن کوې چې دا پاک شو. که تا ته وهم او شیطان وایي چې ګنده دي تړه ګراواله ما ته دین وایي چې دا پاک دي بس تا به دا شک ختمیږي. بعضې کس ته تشو متیازو کې دا مسلې تشي متیازو کې یو ځل ځان پاک کې بیا راشي یاره ما نه خو به کتره نه وتي بیا لاړ شي ځان وګوري نو ځان له خو څومره زور وکړي اوبه خو د انسان نه وځي بیا لاړ شي شک بیماري وي. نو بیا دې لپاره علماو علاج خولی دی چې تشي متیازو کې لږ اوبه راواله او لاندې د خپل شلوار باندې ساس کې وکړه نو که تا ته شک راځي او ته ځان ته ګورې ته وایې چې مړه دا خو هغه اوبه دي چې ما ورویشتي دي نو شک په دې ختم شي. دغه رنګې ډېر خلکو ته عجیبه عجیبه شکونه د شپې دروازه بنده کې تاله کې کمرې ته راشي بیا وایي یاره بار مې تاله کو کنه بیا راشي وګوري تالهی لږه خو بیا راشي ترې هېر شي هله چا تاله مې چول کنه بیا ورشي. نو دا مختلف شکونه دي نه یو ځل ښه برابر خپل ذهن جوړ کړه چې راغم تاله مې واچوله چابي مې ترې وکړه تاله بیا چک کړه بیا ورله لږ ګلزارې ورکړه ښه ځان یقیني کو بس بیا څه بیا شک د وجې نه مه راپاسه. خو داسې مه کوه چې تاله دې نه چولې وده شي نه تاله واچوه ځان ښه یقیني که ښه مضبوط که بیا راشه سمله. نو د شک د ختمولو دا ذریعه چې آی سره به جګړه کې او دین چې تا ته کم کار وای هغه وکړه درې ځل لاسونه ووینځه او وایي بس دا پاک شو بس نو دې سبا د انسان دا وسوسې